سلام، وخت مو بخیر. درنو لیدونکو، زه سیام خان یو وار بیا ستاسې په درانه چوپړ کې یم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ او سلامت واوسئ. نن یو وار بیا په پېښور باچا خان مرکز کې ناست یم. راځئ نن یو وار بیا هغه څېره در معرفي کوم چې بې شمېره خلک به ورسره اشنا وي. دا ځوان تاسو یې پېژنئ، هغه څوک دی چې په کابل کې ډېرې تودې سړې لیدلي دي. 2 کتابونه یې چاپ شوي چې افغان سینما او تورغم. هغه کتابونه چې باور وکړئ د سړي اوښکې مېلمنې کوي. دا هغه ځوان دی چې اوس یې بل کتاب چاپ کېدونکی دی، میاشت یوه نیمه پس کې به راشي 5مه صوبه. په دې کې دې ځوان هغه خبرې کړي دي چې باور وکړئ چې ډېرې بوږنونکې دي. د طالبانو د مجاهدینو کیسې او د ډیموکراسۍ یو شمېر نور. عزیز الله کاروان د کتاب نه وړاندې راته هغه خبرې وکړې دي، هغه خاطرې شریکې کړې دي. باور وکړئ چې د سړي احساسات راولاړېږي او څنګه چې مې وویلې اوښکې د لیمو مېلمنې کېږي. دغه کتاب به ژر له خیره سره خپرېږي او تاسې ټولو ته به په لر بر وطن کې در خپرېږي او تاسو ته به ترلاسه کېږي. زر به یې وګورئ. کاروان صاحب، کور ودان یو وار بیا مننه چې موږ له وخت راکوئ. ډېره مننه. خیر سیم خان، هر کله راشي، تاسو چې راشئ نو زموږ فکر بدل شي. کور ودان خوشحاله اوسئ. کاروان صاحب، زه لنډې خبرې کوم، د مرکه زر راغونډوم. که په خپلو لفظونو کې ملګرو ته ووایاست چې څه مو پکې لیکلي دي په 5مه صوبه کې او تر کوم ځای مو شروع کړی او پر کومه مې تمام کړې ده؟ سیام جانه، 5مې صوبې ته ما ټایټل ورکړی دی که نه، 5مه صوبه. کله چې موږ تاسې د 5مې صوبې نوم واورو نو دا په خپله باندې یو بوږنونکی ایډیا ده، یو بوږنونکی نظر دی چې دا یو داسې کثیف فرمان دی د یو چا چې غوښتل افغانستان خپل د 5مې صوبې په حیث باندې جوړ کړي، غوښتل چې د خارجه پالیسي کنټرول کړي. نو په خپله باندې د 5مې صوبې دا نوم چې کله څوک واوري د افغان غونې ذکر شي چې زموږ ملک به چا صوبه وي. نو د دغه لپاره چې افغانان فکري دی چمتو شي چې هیڅ کله هم دغه کثیف فرمان پوره نه شي، هیڅ کله هم یو څوک ونه توانېږي چې د افغانستان خپله صوبه جوړه کړي. نو ما د خلکو د فکري شعور او د فکري ارتقا لپاره یو داسې کتاب ولیکلو چې هر یو افغان ته د خپلې جغرافیا په اړه باندې کېدونکي سیاسي او جاسوسي د کیسو په اړه باندې پته ولګي. بیا ما کتاب ته سب ټایټل ورکړی دی، مینه، سیاست او جګړه. که یو څوک زما نه وپوښتي چې په 5مه صوبه کې څه دي نو زه به ورته وایم چې مینه. که بیا وپوښتي چې نور پکې څه دي نو زه به ورته وایم چې سیاست. که بیا وپوښتي چې نور پکې دي نو زه به ورته وایم چې جګړه. نو دا د مینې، د سیاست او د جګړې یو داسې ټولګه ده چې هر یو پښتون زلمی به په فکري توګه رایښ کړي، هغه به سیاسي شعور ورکړي، هغه به داسې فکري ارتقا ورکړي چې هغه به د ټولو هغه شومو موخو په اړه باندې، دغه سیاسي دسیسو په اړه باندې چې د افغانستان د ریاست خلاف د مذهبي جامو په طرز کې کېږي یا د جاسوسي طرحو په شکل کې کېږي او یا د سیاسي طرحو په شکل کې کېږي. که دا هر یو طرح وي خو چې کومې دسیسې د افغانستان د ریاست او دغه جغرافیې خلاف کېږي نو هر یو ځوان به هغې ته یو ځای پورې فکري ارتقا حاصل شي چې هغه په دې خبرو باندې حتما پوهېږي. سمه ده. دا کتاب به کله پورې چاپ شي؟ سیام جانه، 5مه صوبه ما پوره کړی دی. کتابخور خپرندوی اداره به دا چاپ کوي او هغوی ورته تاریخ 11 اکتوبر ټاکلی په کوم باندې به چې قومي جرګه هم کېږي نو 11 اکتوبر ته قومي جرګه کې به انشاءالله چې دا کتاب موجود وي. سمه ده. ډېره مننه عزیز کاروان صاحب چې موږ وخت راکړ. قدرمنو کتونکو، څنګه چې مې تاسو ته د خپرونې په پیل کې وویلې چې دا هغه کتاب دی چې باور وکړئ د ژوند ډېرې لوړې ژورې به در وښیي او د تاریخ نه به مو خبر کړي. دغه کتاب څنګه چې کاروان صاحب ژمنه وکړله چې لږ وخت پس به چاپ کېږي، تر تاسو منګولو ته به در رسي. کاروان صاحب، بیا هم مننه. ډېره مننه سیام جان، هر کله راشئ. کور ودان خوشحاله اوسئ.